خدای درته نن را یاد شو جاړئ صدقې وباسئ. خدای درته نن را یاد شو جاړئ صدقې وباسئ. مسلمانان شوئ د الله الله نارې وباسئ. تاسو خو نه مړه کېدئ نه یریدئ څه چلو شو. تاسو خو نه مړه کېدئ نه یریدئ څه چل وشو چې معمولي غوندې زقام ووینئ خپې وباسئ. که نن چا ووایي چې قیامت دی جانماز ګرانوئ. که نن چا ووایي چې قیامت دی جانماز ګرانوئ تاسو تکړه یئ د عذاب نه هم پیسې وباسئ. د دې نه مخکې خو چکلو کې ګړی دی ورسره د دې نه مخکې خو چکلو کې ګړی دی ورسره اوس چې بربند ډیلي چې وینئ نو توبې وباسئ. د خدای د یارې خو جومات پله بیخي نه ګورئ. د خدای د یارې خو جومات پله بیخي نه ګورئ. نن چې خطره د نمونځونو کې خولې وباسئ. زما په دې کې هم یقین په ډاکټرانو نشته خلق بچغې وهي تاسو به ګردې وباسئ. نن مسلمانې د کرونا وایرس له یارې نن مسلمانې له کرونا وایرس د یارې څو ورځې پس به بیا د خلکو نه بڼې وباسئ. او که نن چا وویل چې منظره جراثیم ختم شو که نن چا وویل چې منظره جراثیم ختم شو تاسو به نن ماښام ماشومې نه جامې وباسئ. د محترم امام علي شاه منظر صاحب د موجوده حالاتو په نظر کې دغه ښکلی کلام په دې هیله چې ستاسو خوښ شي. د خپل کور د خپل چاپېرچل خیال وساتئ د خپل وطن خیال وساتئ. حکومت سره مرستې وکړئ د کورونو نه مه راوځئ. اباد او ښاد او بریالي اوسئ.